امریکا کې چې دانو په موږ باندې ریسرچ وکړو هغه کافرانو چې دا مسلمان خو په مخ خاموش کوي حدود ته څه پیدا شي کدا پیدا تاسو اورئ تاسو مو هم حیران شئ موږ خو چې دانو د هغه دنیا لپاره کوي چې په هغه دنیا کې الله پاک موږ له جنت راکړي او کافران چې دانو د دې دنیا لپاره سوچ کوي چې د مسلمان ته چې دانو په دې دنیا کې څه پیدا ملاويږي چې دې ویډیو نه پس چې تاسو په ژوندۍ کې چرته موږ چې دانو قضا نه کوي او الله پاک موږ له دومره خپل دین نه کړی تاسو په دې باندې لاک شکر ادا کړئ چې الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړی مرګرو ویډیو سره مکمل وګورئ د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کوئ ځکه چې دا ټول مسلمان ته ورسي خاص کر نوجوانانو ته چې تاسو چې دانو ضرور موږ کوئ او موږ چې دانو چرته هم قضا کوي مرګرو ځکه چې کافرانو یو ریسرچ کوي هغه په موږ باندې ریسرچ کوي هغه ته پته لګي چې په دې موږ کې چې دانو څومره فائدہ او څو مکمل حیران شي مرګرو دا چې وکړي چې په امریکا کې دا چې سوچ وکړي چې دا مسلمان هم منځونه کوي او په دې موږ کې چې دانو څه فائدہ دی کړه هغه چې دانو ریسرچ وکړي وایي چې د انسان چې دانو د ازړه د چې دانو وینا وجود ته پاس کوي چې کله د ازړه برابر وي کنه دا ریلیکس وي نو دا په اسانه باندې چې دانو دا وینا وجود ته پاس کوي چې کله وجود ته وینا صحیح پاس کوي نو دا وجود چې دانو ریلیکس او دا ډیره زیاته برابر وي دا ریسرچ وکړو کنه چې د انسان د ازړه چې دانو دا کوزي او د دماغ چې دانو دا بروي نو دا چې دانو په ډیره مشکله باندې چې دا وینا د دماغ ته چې دانو دا خيږي او په مشکله باندې چې دانو ډیرو خلکو ته چې دانو مشکلات او ډیرو خلکو ته چې دانو هغه ټینشنونه وي صرف د دې وجه نه چې وینا په صحیح طریقه باندې د مضبوطه نه پاس کیږي چې هغه کله سوچ وکړي چې دا انسان کله سجده کوي کنه د سجده تلاړ شي نو دا ځای چې دانو ډیر په پرشر کې چې دانو دا وینا پاس کوي د دماغ ته چې کله دماغ ته وینا پاس کوي نو د دماغ سره ډیر زیات ریلیکس وي او فرش وسره وي دا انسان چې دانو سوچ هم دومره نه کوي دا چې دانو ډیر زیات صحیح وي او د دماغ ډیر زیات برابر وي دا چې نو کافرانو چې دا ریسرچ وکړو نو هغه ټول خلک حیران شو چې دا مسلمانان له الله پاک ډیر خپل دین ورکړل دی ځکه چې دوی چې کله موږ کوي په موږ کې چې دا په موږ کې چې دانو دوی سجده ولګي هغه سجده کې چې دانو دوی ته ډیر غټ چې دانو پیدا راسي او موږ ډیر خپل دین نه کړی موږ له الله پاک لاک شکر ادا کول پکار دی چې موږ الله پاک څومره خپل دین نه کړی کنه چې موږ کله سجده ولګو هغه کې موږ ته پیدا ده هم د دې دنیا پیدا ده موږ ته کې هم پکې د هغه دنیا پیدا ده مرګ کافران کته سو ګورن پای کې چې دانو ډیر ځات ټینشنیان وي څوک په خودکشي کوي څوک په یو بیماری باندې اخته وي څوک په بل بیماری باندې اخته وي او زموږ مسلمانان چې دانو دا چې کله موږ کوي په ځخته او داس کوي دا سره ډیر ځات برابر وي دا ریلیکس وي د دې د دماغ برابر وي زړه چې دانو په صحیح طریقه باندې کار کوي موږ ټول لپاره کار چې موږ چې دانو په ځخته کو او ریګولر چې دانو موږ سره پکاره چې موږ او داس کو په ځخته او داس کو د دې کې چې دانو په داس مبارک به کافرانو په دا کې چې دانو یو ریسرچ او کنه هغه ریسرچ کوي چې په دې عام کافرانو کې چې دانو دا کسان ډیر ځات چې دانو لیونی کیږي هغه چې په مسلمانانو کې چې دانو ډیر کم کسان لیونی کیږي او په کافرانو کې چې دانو ډیر ځات لیونی کیږي نو د دې سوجه کېدل شي هغه کله ریسرچ وکړو کنه نو ویل چې د انسان کې چې دانو په سټ کې یو رګ لګیدل او هغه رګ د وجه نه چې دانو دی چې دانو پنځه وخت چې دانو دا لاندېږي دا چې په ورځ کې یو پیر لاندې نو دا انسان چې دانو بیا هغه نه لیونه کیږي دا ډیر ځات برابر ریلیکس وي نو هغه چې کله ریسرچ وکړو هغه مطابق د څه شولا چې مسلمان خو چې دانو مسه کوي کنه مرګرو په دې کې باندې د سلاس راکاږي نو دا چې دانو دا سټو سره لاندېږي چې دا لون شي په دې کې راګي نو هغه چې دانو او سره لون شي نو هغه انسان د مسلمان ته چې دانو چرته هم بیماری نه لګي چرته هم نه لیونه کیږي مرګرو په دې باره کې څه خبرې کمنټ ضرور وکړئ نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ